د مالیې وزارت اړوند د افغانستان د نفت او ګاز دولتي شرکت د یو بېساري ګام په اخیستلو د ولس د هوساینې په موخه د کابل په بازارونو کې له آزاد بازار څخه په ټیټه بیه او بلند ګاز د کابل ښار د اوسیدونکو تر کورونو رسوي. د افغانستان اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت خپل کار ته په منظم ډول باندې جریان ورکړی. په کابل کې په بازارو کې د ګاز توزیع شروع کړې ده چې په دې سره به په بازارونو کې سیار موټرونه د کابل په مختلفو ناحیو کې په 80 روپۍ باندې 1 کیلو ګاز خلکو ته عرضه کوي. د پلازمینې 22 ناحیو اوسیدونکي له دې وروسته کولی شي د یو ټاکلي مهالویش له مخې 1 کیلو بلند ګاز په 80 افغانۍ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په آزادو بازارونو کې د 1 کیلو ګاز بیه 90 افغانۍ ده. از آنجایی که شهروندان شهر کابل اطلاع دارند قیمت گاز در بازارهای آزاد بلند رفته، غرض سهولت هرچی بیشتر به شهروندان شهر کابل قیمت فی کیلو گاز مایع را مبلغ 70 افغانی بالای مردم شهر کابل با فروش میرسانند که یک امکانات بسیار خوب برای مردم شهر کابل است. اسم من حسن علی باشنده ناحیه 6 شهر کابل هستم. این بالون گازی که شما میبینید از طرف ریاست نفت به این ساحه آمده. نرخ گاز دست خود ساحه 90 افغانی است و این به شکل کمک برای مردم ارائه میکنه به صورت دورانی است. فی کیلو گاز 70 افغانی که به صورت دورانی هر روز از ساعت 9 الی ساعت 4 عصر در این نواحی مختلف ادامه پیدا میکنه و این یک کمک است از طرف امارت اسلامی افغانستان برای مردم اهالی از این نواحی. د یادونې ده چې له دې اقدام څخه موخه د ښو خدمتونو وړاندې کول او په بازارونو کې د سون توکو د بیې ټیټول ګڼل کیږي.